هو د ثوابې په مالټو مستا او که ملګرو داسې شی دی چې یو شرپ دې ووایي نو دا خولې دې د اوبو ډکه شي. قدرمنو سلامونه مې واخلئ. زه نن په خوږې ثوابۍ کې یم. ثوابۍ په ملنګۍ باندې یادېږي. ثوابۍ د سترو سترو خلکو کور دی. راشد خان راشد را سره بیخي داسې ناست دی. ته به وایې که دا ثوابۍ ته د بیې اخیستې ده. نو څنګه به ځو راشده مالټه چېرته ارتاونه شي. موږ به نن په تاسو باندې د ثوابۍ مالټې څکو چې داسې به ځو که نه. قدرمنو نن د ثوابۍ مالټې په تاسو باندې وینو ګورو. دا رنګونه وینئ، دا خوندونه وینئ. ثوابۍ که یو طرف ته خپل د تاریخ په لحاظ ډېره زیاته مشهوره ده. ډېر لوی لوی پوهان، دانشوران، لوبغاړي، سیاستمدار، ساینسدانان، علمي ادبي اشخاص. بل طرف ته د ثوابۍ ځمکه ډېره زرخیزه ده راشده. ثوابۍ چې کوم دی نو دلته ډېره ښه مالټه کېږي. د دې تر څنګ نور څه کېږي په فروټس کې راشده؟ دلته چې کوم دی ګنی هم کېږي. ها ګنی هم کېږي. او دلته خلک او بل د دې تماکو ډېر زیات مشهور دی. ثوابۍ تماکو ډېر زیات مشهور دی. بلکې زما خیال دی د ثوابۍ چې کوم معاش یا اقتصاد دی د دې یوه لویه حصه په تماکو باندې وه. او ځکه خو وایي چې ما تماکو د مانیرۍ راوړي دي. بالکل موږ چې وګورو که نه د کیپي څومره هم د وګورو نو د خیبر پښتونخوا چې څومره زمونږ اقتصادي دغه چې کوم دی تړلې دا تماکو سره دی. دا د تماکو سره دی. او بیا وایي چې خوار شي شیر عالم خانه د تماکو په پاڼه چا کړي مرګونه. دا پکې کجوره هم شوې ده. ثوابۍ کې کجوره چې ما ته د بشر صاحب شعر رایاد شي. وایي دې خاوره کې کجوره د عربو کله کېږي. دا خاوره خپل کلاب لري نختر او چنارونه. واه واه واه. په ثوابۍ کې امکان دی چې کجوره وشي. او ډېر خوند کوي. ښه ده لاره ډېره ښکلې ښکاري. موږ سره زموږ ډېر محترم خیست رحمان صدر صاحب هم دی. د هغه خبرې هم په بیکګراونډ کې راغلې چې معرفت یې وکړو. دا جګر چاپېره تاسو کتی شئ د مالټو باغونه. واه 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 موږ په باغ باندې ورګډ شو راشده. او زه ورګډې کم بېګو دراو په ما به لاره کې ماښام شي. دا غر دی. دا ټول برف سره دا غره دی. دې کې چې کوم دی دا د هندوانو د وخت کوم دلته هندوان به دلته پاتې کېدل. ملګرو یاد دې وي په دې سیمه باندې هندوانو ډېر وخت حکومت کړی دی. دلته دغه ځای کې یو دغه ښیي چې هغې چې تاریخ پوهان یا دغه ورته موږ ورته آرکیټیکچر وایي هغه چې راغلي وو نو هغه تقریبا هغې وي چې دغه ځای د 4,000 کاله مخکې تاریخ لري. 4,000 کاله پخوانی تاریخ لري. ملګرو ځکه خو وایي چې بونیر د پیر بابا نه ستا د مخه ما لیدلې. زه به دلته یو هندو له تعویضونو له راتلم. بریک شمه راشده ګډۍ ته یې کړمه. نه بس دلته یې ودرومه. بلکې دغلته بس دا ځای ټیک دی که نه؟ دې سایډ ته دي ته نو دلته بل ګاډی راځي ولې څه؟ نه بس نه راځي. بس بیا به د منځ روډ ودرو سره. ثوابۍ خو زما ستا ده که نه؟ بالکل زما. قدرمنو موږ سره راځئ دې باغ ته وګورو. او قدرمنو خپله مالټه او خپل چاکو دا جي زما د روجې چاکو دی. دا ما سره په ګاډي کې پروت دی. د دې خپله یو مزه ده چې کله ستاسو چاکو هم خپلې مالټه هم د دې خاورې یقین وکړئ چې د خپلې خاورې نه رازېږېدلی راټوکېدلی هر احساس ډېر خوږ وي ډېر ښکلی وي. خو هغه شعر راته رایادېږي چې ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ دلته مو د اوسپنو باران وکړو. تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ موږ په زمرودو کې تاوان وکړو. ټمبم طاقت لرونکو خلکو موږ پرېږدئ خپل دې کلتور ته خپلې خاورې ته خپل وطن ته خپل احساساتو ته خپلې ټپې ته خپلې چاربیتې ته راځئ چې دې مالټو له ورشو قصې ډېرې دي. زړه مې راډک دی خو دې نه به ښایي چې دا مالټه وخورم. راشده یوازوالی به پکې ني. دا چې کوم دی نو ما سره صدر صاحب هم دی. سر صاحب هر ځای کې ته تیار یې لاغلی تیار یې لګي. دا وایي چې څه تیار یې هغه د یاري. دا زمونږ هغه سړی دی چې دی مونږ کله مالټه ماله به کیسه وکړه. هر سړی چې کوم دی ملنګ غواړي خالنګ. ورېږه څکمه چې څنګه ده. واو یاره جي د لیدو او د څکلو ډېر لوی فرق دی. خلک وایي چې پوستکي به کته نه ګزارئ خو چونکې دا د مالټې پوستکي دا ډیکمپوز کېږي په دې خاوره کې. دا ګزارلی شئ ښه پلاستیک منلاستیک به نه ګزارئ. خوشحاله اوسئ. هو د ثوابۍ په مالټو مستا هې د چا د قسته غاړه بیا را کمینا
ملګرو عموما خو موږ ویو چې د خال رباط په مالټو مسته خو نن موږ ثوابۍ ته راغلي یو خو زموږ ډېره لویه مېلمستیا دې خلکو وکړه. دا ګورئ دا هغه ګوړي دي چې دې کې عموما مالټۍ ښودل کېږي خو دا دې خلکو موږ ته کېښوده چې مېلمانه راغلي دي چې چېرته جامع څښا نه شي. यहाँ पे मेरे साथ एक भाई बैठा हुआ है, ये सरगोदा पंजाब से है. पिछले 15 सालों से इस काम में ये लगे हुए हैं. इनसे पूछेंगे कि लोकल यहाँ हालात किस तरह है, यहाँ के जितने भी रहने वाले हैं वो लोगों के माश किस तरह जुड़ जाते हैं इन चीज़ के साथ. भाई बताइएगा कि आप ये काम क्यों करते हैं, मतलब ये आपका कोई प्रोफेशनल काम है, आप कोई और काम क्यों नहीं करते, इसमें आपका कोई एक्सपर्टी है? किस तरह? बस हमारा है 14 साल का एक्सपीरियंस है जिम्मेदारी का. अच्छा, जिम्मेदारी का 14 साल का एक्सपीरियंस है. तो ये यहाँ के लोकल जो लोग हैं यहाँ वो नहीं कर सकते ये काम? कर सकते हैं वो भी. अच्छा, वो भी कर सकते हैं. तो आपका जो महारत है ये किस तरह है, किस चीज में है, आप क्या काम करते हैं इसमें? हम जिम्मेदारा करते हैं. नहीं जिम्मेदार तो करते हैं, लेकिन इस काम में आप इसको तोड़ते हैं दरख्त से या इस चीज में रखते हैं या क्या है आपका अपना काम इसमें? इसमें मैं छांटी करता हूँ. आप छांटी करते हैं. तो छांटी का क्या मतलब होता है? अच्छे से वो एक जगह पे रखना और जो कमजोर है वो दूसरी जगह पर. अच्छा अच्छा. और यहाँ पे आप खुश है इस इलाके में? हाँ खुश. कोई मसला तो नहीं है आपको? नहीं. और ये हमारे जो पठान बिरादरी है आपके साथ, वो उसका रवैया ठीक है उन लोगों का? ठीक है. अच्छा, तो क्या अपना रवैया अच्छा हो तो फिर दूसरों का भी रवैया अच्छा होता है. इनका गलत भी है. अच्छा, ये भाई भी आ रहा है. भाई साहब आप कहाँ से? जंग के. जंग से. जंग. अच्छा, आप क्या काम करते हैं इसमें? ये तोड़ा ही कर रहे हैं. अच्छा, आप तोड़ते हैं दरख्त से? ठीक है ठीक है. तो आप खुश हैं यहाँ पे? खुश. ये लोग आपको देख रहे हैं ना, हजारों के लोग, क्या पैगाम देंगे लोगों को? यहाँ से लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ पैगाम दे दो लोगों को. बस ठीक है, हम इधर खुश है, अच्छा काम कर रहे हैं ठीक ठाक. अच्छा. और किस तरह आप लोगों का कोई दिहाड़ी है या कोई ठेके के हिसाब से आप किस तरह? हम तनख्वाह लेते हैं. तनख्वाह लेते हैं. ओके जी. ملګرو داسې شی دی چې یو شرب دې ووایي نو دا خولۍ دې د اوبو ډکه شي. خوشحاله اوسئ. ډېره مهرباني. مخکې ځو تاسو رسومه د دې ونو ته، هلته به ستاسو په مخ کې تازه مالټه راشو کومه او په دې خپل چاقو به یې پرې کومه. زه د چاقو چړې ډېر خلاف یم، خو چونکې دلته د مالټې خبره ده نو دې وجې نه چاقو مې یار دی یار. ما سره راځئ. دا سړی اوس ښه کیمرامین دی. او ملګرو دا جي څنګه چې مې ووې دیره چاقو د ثوابۍ مالټې پېښوري رومال دا را سره هم دی. صدر صاحب دا راته ووایې چې دا مالټې د طب پوهان وایي ډاکټران چېرې دا د بلډ سرکولیشن دپاره ډېر ښه د صحت دپاره ښه. ته به څه وایې لنډو ټکو کې د مالټې باره کې؟ زه ایکسپورټ یم خو د مالټو د خوراک. ښه. زه الیان د یو شپې چې کوم د یو کریټ نه وځو. اوهو کوټې بچي الیان د صدر صاحب بچی دی او هغه چې کوم دی نو هغه هم د مالټو دشمن دی او دا هم د مالټو دشمن دی. زرو کاکا په خیر. کاکا ګوله څنګه یې؟ ټیک ټاک خوشحاله سوکاله. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ کاکاګانو په خیر. کاکاګانو په خیر. کاکاګانو په خیر. قدرمنو کاکاګانو دلته ودرېږئ. کاکا دلته راشه. کاکا دلته راشه. دلته راځه. دا چې زمونږ کاکاګان دي دې خوا راشه. دې خوا راشه. کاکا دلته راشه. ما سره ودرېږه جي. وروره ته هم دلته ما سره ودرېږه. دا جي زما د ثوابۍ د کاکا زمیندار لاسونه دي. وایي چې نور قامونه لاس د خاورو نه څنډي، زمیندار دی چې لاس خاورو کې منډي. کاکا ګوله د څو کلونو نه د مالټې د شوکولو دا کار کې؟ 4-5 کاله به کېږي. نو کاکا ګوله دا راته ووایه چې دا مالټه چې ده په ثوابۍ کې ستا خو به یاد شي که نه، دا مالټې دا کر یا د دې دا باغونه دا سلسله د څومره وخت نه روانه ده؟ وخت ډېر شو. ها څومره چې زه چې رالوی شوی یم، راشد به وایي دا هم د ثوابۍ سړی دی. زه چې رالوی شوی یم ما چې کتلي دا خو زمونږ مشران دي. نو زما په علم کې چې څومره راغلي دي کله چې زه رالوی شوی یم پوهه مې راغلې ده. نو دا زه وینم دلته زمونږ د باغونه کېږي باغونه زمونږ د جنډې او د بوکو دا مالټې ډېرې زیاتې مشهورې دي. او دا دلته خلک راځي د دې ځای نه وړي مالټې اول ته ورسره نورې مالټې مکس کوي او بیا یې خرڅوي. ها یعنې په دې هم یو خبره کوو درته وایي چې تاسو دا مالټې کاکا ګوله د دې ځای نه کم ځایونو ته ځي؟ چېرته کراچۍ، لاهور، کراچۍ ته ځي، پېښور ته ځي. ها بهر ملک ته پکې ځي؟ جی. ها هلته هم ځي. د دې ځای د دې مالټې خاصیت څه دی لکه د نورو مالټو نه
لکه د رباط مالټه هم ده د خال هم ده د پلی هم ده نو دا په څه باندې ښایسته ده خوږه ده جي ښه او جي دا خوږه ده اوبه پکې ډېرې دي جي 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 او دې کې یو وي هغې ته دغه وایي ریډ بلډ مالټه ورته وایي هغه داسې تکه سری دندنه هغه جي هغې ته موسمی وایي موسمی وایي جي جي دا ریډ بلډ ده راکه ته کاکا ګوله راکه زرو ماما وایي چې ریډ بلډ ده نو ګورو چې څنګه چل دی ورېږه دا ګز او دا میدان مخکې موږ مالټې هم جنګولې یو سړي وي چې ما 10 ګزه ټوپ والی دی بل وی ته راکوي دا ټوپه نه به ټیک دی دا سره ها یاره بس دا جي ډېره سره خو نه ده داسې خو بهر red blood ده. د وخت سره سره به دا سره کېږي دا به لږ دا ټایم اصل کې دی باندې چې کله هغه دغه ورو زمونږ نن د صوابۍ د جنډو بوکو دغه وړه شانتې سیلګري بیا په تیره تیره زمونږ د وطن خپل اقتصاد خپلې مالټې زمونږ د دیر چاکوان زمونږ د پېښور رومالونه او دغسې زمونږ خپل کاکاګان خپله خاوره په دې باندې موږ یو کوشش وکړو څه کې دا راکه چاکو راکه چاکو مکو لاس به خو کېره کته ماشوم مکو مکو قدرمنو دا راشد هر ځای کې د کوشش کوي د چاکوانو سره لوبي کوي خدا خطر ده زه دا خبره په اخره کې کول غواړم راشد دا یو خبره زمونږ تا راشد وکړه ملګرو موکړه ګوره د کم ځای چې کم مالټي یا کم روایتي چیز د مهرباني وکړي هغه سي خالص پرې دی په هغې کې نور څیزونه مه ګډوډ کوئ نور پکې مه مکس کوئ بیا د خلکو اعتبار د هغه ځینه پاسي موږ دنیا ته دا ښودل غواړو چې موږ مسلمانانو موږ سوچه خلک وو موږ ایمانداره خلک وو نو بیا ولې چې د صوابۍ مالټه د جنډو د بوکونو په کار ده چې دا دې په دغه خپل رنګ کې وي یا زمونږ د پلی مالټه ده راشده یا د خال رباط مالټه ده دې کې بالکل مکس مه کوئ دې کې نور څیزونه مه ورګډوئ دا یوازې خالصه پرېږدئ دنیا ته به موږ دا پیغام ورکو چې موږ ایماندارو مخلصو خالص خلکو بس تاسو هم د دغه نننۍ چکر نه خوند واخلئ افسر افغان ته اجازت راکئ د لوی الله په امان